د وزن کمولو لپاره تر ټولو بهترینه طریقه. سلام ګران کتونکو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به او تل مو د صحت کلي په تن وي. د هر څه در مخه کوچنۍ هیله در څخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شي خامخا در سره لایک کړئ. مننه. د دې طریقې لپاره لاندې شیانو ته تاسو اړتیا لرئ: یو ګیلاس، یو ګیلاس اوبه، لیمو، شات یا څوک چې ورته عسل وایي، کرم، همداشان خواږه مرچک یا خوږ مرچ څوک ورته وایي، او د جوس جوړولو ماشین. د جوړولو طریقه: لومړی کرم نیم کرم 2 ټوټې کړئ، د اوبو په واسطه ومینځئ، وړوکی یې لنډ کړئ، د جوس جوړولو ماشین ته یې واچوئ. دوهم یو غټ د خواږه مرچک چې څوک ورته وایي دا راواخلئ، د اوبو په واسطه ومینځئ، وړوکی یې میده کړئ، دا هم د جوس جوړولو ماشین ته واچوئ. دریم دې ته یو ګیلاس اوبه ور واچوئ او بیا ماشین چالان کړئ د برق په واسطه، د جوس چې تر څو یو جوس شکل ترې جوړ شي. بیا دې یو فلټر په واسطه صفا کړئ، د اضافي شیان ترې لرې کړئ. دې ته یو غټ لیمو راواخلئ، 2 ټوټې کړئ، د دې یوه کاشوغه اوبه هم ورسره یو ځای کړئ. په پای کې دې ته یوه کاشوغه شات یا ګبین څوک ورته اصل وایي دا هم ورسره یو ځای کړئ. ټول ښه سره مکس کړئ تر څو ښه مخلوط جوړ شي. نو دغه طریقې په واسطه به مو بدن کې هغه اضافي وزن دی چې تاسو ډېر ورڅخه په تکلیف یې دا کم شي، نو انشاءالله وزن به مو کم شي. د استعمال طریقه: دغه یو ګلاس جوړ شوی مکس یا جوړ شوی جوس هر سهار په نهاره څښئ. یوه میاشت دې طریقې ته دوام ورکړئ، په بدن کې به مو بېساري بدلونونه رامنځته شي، اضافي وزن به مو کم شي او اضافي وزن به مو کم شي. انشاءالله موږ ته به دعا کوئ. یا باید یادونه وکړو چې دغه یوه طبیعي طریقه ده، هیڅ جانبي عوارض نه لري، په وجود کې مو کوم نور تغیرات نه رامنځته کوي. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه مې در سره لایک کړئ. که کومه پوښتنه لرئ د بدن په نورو برخو په مورد د ناروغیو په اړه کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ. دا ویډیو در سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.